نه ولې زړه سره دی؟ ما خپرونه نن دې سوال مې راوړی ده، نن مې سوال له تاسو نه کړی ده، هغه یاري واوره بیا لس دقیقې وخت واغله خبرې پسې کوه. ښه یو دقیقه نیمه دقیقه ماته راکړه زه سوال درته تکرار کړم. خو ته به سوال وایي خبره واوره، هلکه داسې نه وي چې د یو سوال پاتې شي یو مو کوس شي. تا سل سوالونه وکړه زه درته جوابوم. سل سوالونه وکړه. صحیح دی، څه وکړه سوال وکړه. د تاسو په کتابونو کې په هر ماتم حسینیاتو کې جلوسونو کې تاسو د صحابه او توهین کوئ، سپکاوی کوئ، چې د فاطمه رضی الله عنها کور ورسوځولی ده او د فاطمه رضی الله عنها په کور باندې صحابه او حمله کړې ده. کنه دا وایسته کنه صحیح. اوس د علي رضی الله عنه ولی د خپل کور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور دفاع نه ده کړې؟ صحیح دی. زه اوس ته لکه څو خبرې کوم که نه که څو ایکیستو کسون نوزدي ایتو مډیټرون نوزدي په خپله مطلب د خبرې ووره که نه کله جواب راکړه بیا خبرې وکړه. جواب مهم دی د زړه سره. د جواب در کوم که نه مهرباني جواب در کوم، خو بیا به داسې مطلب اول خو ته مو حدیث جواب راکړه بیا دې سوال وکړه چې جواب در کړم. حدیث کرتوس لږ بیان که څه دا ټولو په مخ حدیث کرتوس راوړه لږ بیان کړه. ادي ما سوال هیر سو درنه هغه نه یم که نه څه د حدیث کرتوس پرې نه راوړه د کتاب. نو ته یو جواب راکړه. په سوال کې سړی سوال نه کوي د زړه سره دومره لږ کوم شي جواب نه لري بیا سترګو والله در کومي والله در کومي په خدای قسم در کومي. نو ما سوال در نه وکړل تا په سوال کې سوال را نه وکړل داسې خو نه کېږي و د زړه سره د ما جواب راکړه نو په ډایرکټ به زه د تا په سوال شروع وکړم. خو صحیح دی خبره اورم کسه تو ټول عمر مطلب لږ سټډي کړی دی یو چې کړی دی تو ته کوم کسون رخیږي هغه به یو پیسې کړی وي دا به نه وي ویلې اسلام به نه وي ویلې خبره زه جواب در کوم زه ته د نور مطلب نظریه اوس پیش کوم. باندې کار مال هغه خلق دلته انسانان دي ته مپوه هغه ټول انسانان دي پوهیږي په خبر الحمدلله. ته جواب تراسه ډایرکټ جواب تراسه چې علي رضی الله عنه ولی دفاع نه ده کړې. د تا په کتاب کې علي رضی الله عنه ته ویلې سوي چې د الله بد یې سیدل ځکه چې د فاطمه رضی الله عنها دفاع نه ده کړې. د تا کتاب د تا امام د تا مرجع نبی وزه درته ثابتومه. مهرباني وکړه علي رضی الله عنه ولې دفاع نه ده کړې؟ دا رسول الله به چا په حکم باندې کار کولو مطلب یو هغه صحابانو یو مولا علی دا چا حکم نه به کار کول؟ د الله په حکم. الله په حکم مطلب پیغمبر زندگی کې چیرې هم یو داسې کار نه دی کړی داسې سلام بیا هم نه وي چولی چې هغه کې د خدای رضا نه وي. صحیح دی. اوس وګس علي رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام خبره منله او کنه؟ نو کسه خدای څه کله پیغمبر ته ویلې څه مطلب لکه خدای حکم پیغمبر په امان. صحیح دی. الله خاطر وکړه اسانه خبره ده. اوس بلې خواته زی اسانه خبره زه دا خبره غواړم چې په دوه دریو خبرو کې ختم سي. علي رضی دا کتاب ده مسلمانانو دا کتاب مرآة العقول ده د علامه مجلسی دغه کتاب ده. د دې کتاب پاس ورته وګورئ اتلسم جلد در سره نوشته کړه 394 صفحه ده. کتاب الجهاد ده باب من قتل دون مظلمه. عن ابي عبد الله عليه السلام قال امام صادق عليه السلام واي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام ويل من قتل دون مظلمته فهو شهيد. څوک چې د خپل مظلومیت په دفاع کې ووځلی سي دا شهید ده. د خپل مظلومیت فاطمه رضی الله عنها مظلومه وکنه وه. دا روایت ته وګوره الحديث الاول صحيح الحديث الثاني صحيح دواړه روایتونه صحیح دي. اوس وګوره په دې ځای کې جعفر صادق علیه السلام وایي رسول الله وویل چې څوک د خپل مظلومیت د خپل اهل په دفاع کې ووځلی سي دا شهید ده. علي رضی الله عنه د رسول الله دا خبره ولې نه ومنله چې د خپل ناموس د خپل اهل په دفاع کې دفاع وکړي او شهید سي؟ د رسول الله دا خبره علي رضی الله عنه ولې نه ده منلې؟ اوس جواب ته غوږ کېږده. صحیح دی. دا
کله چې خیبر جنگ وشو د کلا چا فتح کړه زه جواب در کوم که څه خبرې نسته دسته ما وړه کنه زه تو اوس مخ نه ته مو خبرې ته سوچ کوه څه یو کس د خیبر دروازه لوړوي چې هغه ته د کور دی پوه چیرې صاحب تا نه کوم سوال کړی ته چېرته منډې وهې والله وای وام دې کوم ځای او یہ ډبا کور دې دیپو نه ویلي دي کنه چې کور دیپو مطلب چیرته و مولا علي چیرته و چې مطلب کور باندې یو حمله وشوه یو زړه څه سره صحیح ده ولې زړه خبره وره هغه سي محترم اوس دلته دی ما ته راغلل وای ته له دې بیعقلو خلکو سره خبره مه کوه چې هغه په خبره نه پوهېږي دی په خبره پوهېږي ما تا ته جنګي خیبر ویلي دي درته ما جنګي احد درته ویلي دي تاسې الله کنه بنده خپل علي خپل رضی الله عنه تاسو وایئ چې په کور یې حمله وسوه کنه صحیح فاطمه رضی الله عنها خلق ووهله تاسې عقیده لرئ د تا په کتاب کې رسول الله وایي اهل بیت وایي امام صادق علیه السلام روایت هم صحیح ده وایي څوک چې د خپل ناموس د اهل په دفاع کې ووځلی سي دا شهید ده علي رضی الله عنه ولې دفاع نه ده کړې د رسول الله دغه خبره یې ولې نه ده منلې د ما سوال دغه ده بس خو مطلب لکه اوس ته لکه حضرت علي بس بیا دا انکار وکړو پیغمبر خبرې نه د تا په کتاب کې انکار کړی ده د ما په کتاب کې نه د ما په کتاب کې شیر خدا و د ما په کتاب کې د جنتیانو سردار و د ما زړه ده د ما امام ده د ما رهبر ده د ما ولی ده د ما امیر المؤمنین ده اما د تاسو په کتاب کې علي رضی الله عنه د رسول الله خبره نه ده منلې ها خو ته مو ته د حدیث کرتاس لګ راوړو که اوس به راځو یعنی دا خبره دې تسلیم کړله چې د تاسو په کتاب کې د اهل بیت توهین سوی مطلب د کسر ته اوس مو ته داسې خبرې کوي لکه ته عقل په مطابق اوس زه نشم تلای ویلي تو سټډي مو نه زیاته دی اوس مو ته حدیث یو وخت د ما بس یو د ما د علمي یا الله یا رب العالمین یدو خو یو اغا ما ته په لاس باندې راکړی یا رب سلی خو می دا علمي لور باندې ماته سي علمي لور تو یو خبره وکړه کنه چې امام حسن ماویہ سره کړي خبره وکړه امام حسن والا پرېږده حدیث قرطاس کې د سوال څه شي د سوال دی وکړه مهرباني لکه بل ورته تاسو لګیا او حدیث قرطاس لکه راوړو بیان کړه چې پیغمبر څخه کله دغه دنیا نه رحلت کول او هغه څه شي غوښتي او چا ته انکار وکړو څه لګ بیان ښه نو اوس خو دا سوال تا راوړی ده اعتراض تا راوړی ده د زړه سره دغسې ډاریک راته وښیې لکه کتاب هم نه درنه غواړم فقط وی وایه لکه دا د تا کتاب چې زه درته ښیم فقط هلته مخ ته راواړه سوال دې وکړه چې دا مسأله څنګه وه خلاص راځه په خیر اعتراض دې کوه اعتراض دې په څه شي کې ده روایت راواخله چې زه تا ته نقطه په نقطه جواب درکړم د الله په فضل و کرم سره او حدیث کرتاس کو چوک بدلاوای نشي کنه تو سب یا مغاوی موست بیا مغاوی صحیح ده خو اوس وورا کله چې پیغمبر اخلاق کېدلو هغه ته ویله مو ته کاغذ او قلم راوخلو چې مونه بعد تاسو ګمراه نشو صحیح ده ویلی یو کنه چا ورته ویله چې عمر بن خطاب ته ویله چې نه موږ ته قرآن شته دی موږ ته د هغه ضرورت نشته موږ ته د هغه ضرورت نشته دا په دې روایت کې دغه راځي دروغ مه وایه ګوره اول خو په همدغه ځای کې دغه روایت لکه پیغمبر کسه جواب پیغمبر لکه اوس خدای نه بغیر څه خبره کړي نه دی ته موال کې دا کیسه کړي وا چې پیغمبر دی خدای خو نه بغیر یو کیسه نه کړي ژوندګي کې صحیح ده دا کیسه څه کړي دی کنه د خدای په حکم باندې کړي دی خو یې مو خبره خو براشي کنه دا کیسه څه کړي دی دا د خدای په حکم باندې کړي دی ته مطلب ته وایي چې کاغذ قلم راوخلی سمونه بعد گمراه نشي صحیح ده د ویل انکار وکړو د پیغمبر خبره یې څنګه انکار ده ښه یعنی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبره صحابه ونه ده منلې کنه نه امام علي رضی الله عنه چیرې اوس هغه قلم او کاغذ ورته راوړی وای هغه ته ساره دې ضرورت نه و ولی لږ بیا به غدیر ته لوړ شو کنه بیا بل ځای ته به نه تښتي څنګه به زه ته دلیل در کوم دلیل در کوم ګوره که چیرې همدغسې ټوپونه وږي لکه موږک خو به پیژنې که موږک داسې ټوپونه مه وهه په همدغه حدیث
قرطاس کې دا د ما په مخ کې بخاري مې راواخیستله درته ښه او دا د عمر بچی دی مخکې ناست ده د ما په کتابو دروغ نه سي ویلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته څه ورته ویل وایي قلم او کاغذ راوړئ چې تاسو څه شی نه سئ گمراه نشوي مانا یعنی بعد صحابه ټول په هدایت باندې وکبروا یا اهل سنه کبروا نعره تکبیر كبروا اکبر ولله الحمد. دا د مو په کتابونو سینه پوهیږي راسه د عمر بچی ته د علي حیدر بچی ته راسه سی پوهه دی کړي رسول الله ورته وایي چې ای د ما صحابه و قلم او کاغذ راوړئ چې زه یو څه در ولیکم چې تاسې ګمراه نه سئ یعنې معلومه خبر ده چې ټول په هدایت باندې و الحمدلله یا ربي لك الحمد. اوله نقطه دا در سره نوټ کړه ښه دومه نقطه په دغه ځای کې چې راځي لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. الله أكبر. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مرض په وخت کې وویل چې تاسو ماته یو قلم او کاغذ راوړئ چې زه یو څه تاسو ته در ولیکم او دغه لیکل له موږ سره سته الحمدلله دغه لیکل له موږ سره سته رسول الله لیکلي دي 15 خبرې یې کړي دي الحمدلله لجزیرة العرب نه به مشرکین باسي وفدونه چې راځي ګفټ به ورکوئ او د اسامه لښکر ولیږئ جهاد ته رسول الله لیږلی چې هغه مرګ ته ویې لیږئ پسې 15 خبرې رسول الله ورته کړي دي چې هغه صحابه ولیکلي دي لیکن په دغه ځای کې دوی په عمر بن هو باندې اعتراض کوي چې عمر بن هو ورته وویل چې حسبنا کتاب الله اوس ښه راځه عمر بن هو خو ورته وویل چې نبي علیه السلام باندې مرض زیات ده د شفقت په وجه یې ورته وویل چې یا رسول الله صحابه ورته وویل رسول الله ته هم نه دي ویل چې ای صحابه تاسو څه شی وکړئ نبی علیه السلام په تکلیف کې ده مرض یې سخت ده اوس ښه دغه علي رضی الله دلته صحابه دوه تقسیمه شو بعضې صحابه وویل چې راوړئ او بعضې صحابه وویل چې مې راوړئ د علي رضی الله عنه اهل بیت اوس په کوم طرف کې اوسې راوړلې او که یې نه راوړل د دې جواب راکړه ماته نه لکه اوس انکار جواب راکړه که نه لکه اوس پیغمبر ارتوره پیغمبر دی که نه ودې زړه سره قربانه کړي سم په دغه حدیث کې تاسې پوهیږئ چې تاسې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د خیانت نسبت کوئ یعنی نبی علیه السلام ته الله وویل چې خط ولیکه خو نبی علیه السلام خط د عمر رضی الله عنه ډار نه ونه لیکل پیغمبر ورته بیا دا وویله چې بس تاسې ما پرېږدوئ د خال باندې راځم اوس ګوره دغه علي رضی الله عنه اوس په کوم طرف کې و د عمر رضی الله عنه په خوا کې اوس مې راوړئ او که په دې بله خوا کې اوس رایې وړئ په کومه خوا کې و ته اوس بیا یې څه ته ټوپونه وایي که نه که څه اوس همدغه خبره در سره کوم په همدغه روایت کې لګیا یو دې زړه سره همدغه روایت د قرطاس روایت ده د علي رضی الله عنه اوس په کوم طرف کې و د عمر رضی الله عنه په طرف کې اوس یې راوړل او که په هغه بل طرف کې ولسې راوړلي نو روایت کې دوه لیکلي دي حدیث کې ودي الله بنده په حدیث قرطاس کې نبی علیه السلام په دومره سخت مرض کې د علي رضی الله عنه طبعا له نبی علیه السلام سره موجود و کنه اهل بیت خو به موجود و له نبی علیه السلام سره کنه اهل بیت چیرې و په دې موقع کې هغوی راوړل که یې نه راوړل کسه ته داسې کوې که نه اهل بیت صحابه اوسه کمپیر کوي لکه دا اوسې ته الله بنده ما جواب راکړه کمپیر منپیر دې پرېږده سوال دغه روایت ته راسه خو اوس جواب واوره ګوره علي جانه د خدای په ذات قسم اغاګانو دي په دغه روایت کې هواوې راته پریښي دي او رانه تښتېدلي دي اوس به که خدای کویل په اهل بیتو باندې تهمت لګوئ دلته داسې ځای ته مراوله صبر ما ته به اوس د دې جواب راکړي چې عمر رضی الله عنه خو وویل چې نبی علیه السلام په تکلیف کې ده قلم او کاغذ مه راوړئ د علي رضی الله عنه شیر خدا اهل بیت اوس چیرته و د عمر رضی الله عنه په طرف کې و نه راوړل او که په هغه بل طرف کې ول چې راوړلي په کوم طرف کې ول که په دواړو کې نه و اوس جواب واوره ته یې واورې نه پره بس بیا یې څه د ټوپونه وایي ما جواب اوس واوره خبره دا اهل بیت
لکه د پیغمبر څو څوره اهل بیت دي دا ته د صحابهو نه افضل ګڼي. اوس چیرې لاړه؟ خو زه اوس ځواب در کوم چیرې نه یم لوړ قصې ته خبره به ټول مټول کې ویړه یاسته غوږ سره جواب واورئ، زر جواب درکړم. جواب واوره چې دا پنچري دي زر زر در نیسم، دا پنچریان زر زر نیسم. عباس رضی الله عنه صحابي ده، علي رضی الله عنه صحابي ده، حسن رضی الله عنه صحابي ده، حسين رضی الله عنه صحابي ده، فاطمه رضی الله عنها صحابيه ده، او جعفر صحابي او اهل بیت عاقل صحابي ده. دا ټول صحابه دي الحمدلله، په ټولو اهل بیت افضل دي. کوم چې صحابه دي اهل بیت دا په ټولو افضل دي. تا ته تر اوسه دا نه دي معلوم چې په اهل بیتو کې څوک صحابي دي او څوک صحابي نه دي. و اهل بیتو کې چې کوم صحابي دي دا تر ټولو افضل دي. او صحابه خو قرآن رسول الله درته وایي چې خیر الناس قرني به، صحابه په ټولو باندې افضل دي. بیا وروسته اهل بیت په اهل بیتو کې اول درجه دي هغه اهل بیتو د چې هغه صحابیه دي. بیا رالاندې پسې د نورو اهل بیتو د موږ دا دواړه سترګې دي الحمدلله. صحابه مو دغه سترګې دي، اهل بیت مو دغه سترګې دي. هغه ځای خواته یاري مده چې څوک افضل دي څوک افضل نه دي. دا علي رضی الله عنه چې کله رسول الله وویل ګوره دلته صيغه دي جمعي ده، ائتوني ټولو ته وویل، یوازې عمر رضی الله عنه نه دی ویلي، یوازې بل صحابي نه، ائتوني ټولو ته په جمع ویل راوړي راته. علي رضی الله عنه ولې ورته ونه ویل یا رسول الله زدي تا لیکونکی کاتب یما، دا د قلم او کاغذ مې درته راوړل، ولې رانه وړل؟ اوس مغه خبره کوي روغ کاس یو بیمار کاس ته ډاکټر ته بوځه ته روغ ته علاج ولې کا بیمار ته علاج ولې کا اغا د پیغمبر کور ولا کوم کا هغه ته د علم ضرورت هم نشته، د علم ضرورت نور د لیکلي ضرورت ته نشته چې یو کاس گمراه نه کیږي مخته هغه ته د لیکلي ضرورت نشته. د امت لپاره خو به ضرورت ورته د دې امت د الله بنده علي رضی الله عنه ته که ضرورت نو د دې امت لپاره مسلمانانو لپاره ضرورت ورته کنه بس دای پهچان رسول الله امر منل. وقت دی رسول الله امر منل. زه درته وایم چې رسول الله ټولو ته وایي، علي رضی الله عنه ته ټولو صحابه او اهل بیت او صحابه ټولو ته وایي ائتوني حذر خلق راوړي ماته. علي رضی الله عنه دا خبره ولې ونه منله دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. ته اوس بیا ما خبره کوي، اوس مو ته دې ځواب ډیر کو ته بیا یې دا خبره ویلی نه کوي. تی کمپیر کوي کنه، تی کمپیر کوي یو کس وجه الله شي یا الله شي اغاګان لدی بس ودري صبر. دا عمر رضی الله عنه سی ویل سی خط مراوړي کا قلم او کاغذ مراوړي. عمر رضی الله عنه خ کار وکړل کې بد کار وکړل. نو چې پیغمبر غي ټکراو کو څنګه خو کورو یعنی بد کاری وکړو. دغه بد کار علي رضی الله عنه کړی د ځکه غم قلم او کاغذ ورته نه دی راوړي. ډز یا جواب د نشته تی کمپیر کوي ته جنشین جوړ کړی دی هغه ته د نور څه ضرورت نشته، هغه ګمراه شي. صحیح دی ودی یعنی د نبی علیه السلام خبره چې څوک ونه مني غلط کار کړی ده کنه، غلط کار هغه ته ویل مو ته کاغذ او قلم راوړي چې مونږ بعد ګمراه نشي. پسترګو زه به ودې تعالی کتابنا دا درته ثابت کړم چې په صلح حدیبیه کې علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام خبره نه ده منلې. التم غلط کار کړی پیغمبر اهل بیت او دا کسان دغه نور انسانانو سره کمپیر نه کوي، دا د خدای مخلوق دی. ولې دا نور دی بل چا مخلوق دی؟ تاسو بیا خو دا پیغمبر سی کوم دي پیغمبر مطلب کوم کمپیر کوي انسانانو سره کمپیر کوي. خبرې ته وګونی سم دا کمپیر چې غوي الله بنده خبرې ته موږ له دې یو کمپیر د ذکر په شي د زدم د کنه د زده دلته خبرې ته سوال دی او جواب ته وکي دا الله بنده بيخي هغه د اصول هغه در کې نشته دی چې کله سوال وکي بس مایک بند کا دا کاری صاحب جواب د درکې دا غینه بعد چې بیا کله خبرې بیا مایک خلاص کا خبر وکړه. بس هم دا یو کمپیر دی رانی ولې د کمپیر او کمپیر ولا اصل کې مولانا صاحب دا شیعاګان عادي شیعاګان چې دای د خپل ملایانو نه ناران دي زه راځي خو کې ني خو خبره خو اوري ملایان خو ټول نه وتی ولا دا خو ناران دي ولا باید دا تور په یو ګل ورته واچوي. دا ملایان خو داسې شوي ولا چې په سړو نه وتی هیڅ نه راوځي. بالکل
ګوره دغه زړه سر ته وایم ګوره زه تا ته اوس تحقیقي بحث درکړم چې زه له تاسو یعنی اوس زه تا پوهه کړم سره له دا ټولو مسلمانانو پوهېدل غواړي چې پوهه دې کړم په دې روایت شابس الله پاک دې تاسو ته هدایت در نصیب کړي له موږ سره له ټولو مسلمانانو سره د حقیقي لارې او د حقیقي اهل بیتو او د صحابو الله دې د دوی د لارې او د عقیدې هدایت موږ ته ټولو ته نصیب ګوره د زړه سره د تاسې پلار مریض سي په هسپتال کې او په هغه باندې بېهوشي راځي بیا را بیدارېږي بیا بېهوشي راځي بیا را بیدارېږي په دغه وخت کې د پلار درته ووایي چې بچیه ما ته قلم او کاغذ راوړه چې زه تا ته د زمکو میراث در ولیکمه او نور ورونه دې هم در سره ناست وي او یو ورور دی پلار ډېر ور باندې ګران وي ورته وایي چې پلار جانه اوس ضرورت نسته ته په تکلیف یې چې کله راخیسې نو بیا به انشاءالله دا ولیکې آیا ته به د پلار د دغه تکلیف په وخت کې به د قلم او کاغذ ورته راوړې چې پلاره میراث دې راولیکه چاته د روپۍ ورکړي نه دي دې ورکړي او که به د احسان د شفقت په وجه د هغه په درد کې ورسره دردمن یې څه به ورسره کوي دغه ځای کې خو لکه دا خو دنیوي لیول شو ایمو میراث پاتې دی یا قرضه پاتې دی چې اوسه یا ایمانی قرضه پاتې دی صحیح دی قاضي صاحب دغه ځای کې خو بیا ته مطلب ته به سترګې غړی که نه هغه د دین مسله وه د دین مسئلې ته زه راځم ما د تا نه د پلار مسئله پوښتنه کړې د دین مسئلې ته مخکې در سره تللی ومه چې هلته خپله علي رضنه دې تر سوال لاندې راوستلی و چې غلط کاري کړی غم قلم او کاغذ نه ده راوړی دلته مې د تا د پلار نه پوښتنه وکړه چې ته به د له پلاره سره څه کوي په دغه ټیم کې دا میراث د دین مسئله نه ده دا خو ورسته راځي که څه ته اسلام اوس بیا میراث کې جایداد کې دا اوس ګوره خو داسې وایې چې ځان نه پوهوم در سره زه ووایې چې زه په ضد کې راغلی یم بس ضد کوم نور ځان نه در سره پوهوم اوله سر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته همدغه ریوس تاسې وګورئ عمر رضی الله وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم غلبه الوجع ای صحابه رسول الله په تکلیف کې ده رسول الله درد دومره زیات و راکې بنستل یوه خبره بې وکړه بیرته به بېهوشه سو تاسو ټول روایتونه وګورئ ودې الله بنده تاسو یو روایت ولې په دې د اهل سنت په کتاب کې رااخلي نور روایتونه مو ټول پرې ایښي وي تاسو هغه ټول روایتونه راټول کړئ چې هغه درک درته معلوم سي ودې زړه سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دومره درد او تکلیف کې و چې صحابه وایي چې یوه خبره بې وکړله دا لرې کړی یا میک بند کړی یا لرې څه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دومره په تکلیف کې و یاري به بېهوشه سو بیا به رابیداره سو بیا به بېهوشه سو بیا به رابیداره سو نو په دغه وخت کې عمر بن هور ته وویل چې پیغمبر علیه السلام په تکلیف کې ده دا خبره اوس پرېږدئ ښه اوس راځو دې ځای ته ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه خط چې لیکل دا د الله له طرفه وحی نه وه دا د الله له طرفه وحی نه وه دا د رسول الله خپل اجتهاد ول که چیرې تاسو وایئ چې دا وحی وه نو بیا العیاذ بالله د تاسو په عقیده کې رسول الله دا دین نیمګړی پرېښی ده دا خط بیا نه ده لیکلی بیا اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم دا دین نه ده الله پوره کړی ځکه رسول الله تعالی ویلي و چې دا خط ولیکه عمر رضی الله عنه منع کړل نو نبی علیه السلام دا دین همداسې نیمګړی پرېښودل وفات شول اعوذ بالله له داسې کفره پناه وړو الله ته له داسې کفر دا د کفر عقیده ده د زړه سره نو دلته چې کله رسول الله ورته وایي چې تاسې قلم او کاغذ راوړئ که دا د الله له طرفه وحی وای رسول الله په مکه کې تنها ول ټولو کفارو نه بیرېدل اوس چې ټوله جزیرة العرب مسلمانه سوي ده اوس له عمر رضی الله عنه ډارېږي الله اکبر اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم فقط له عمر ته وایي چې نه رسول الله به عمر ته ویلو چې وځه عمر ته مې نه یې پکار ای علي راوړه الله راته ویلي چې خط ولیکه الله راته ویلي دی چې دا خط ورته ولیکه نو معلومه خبر ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خپل اجتهاد ول دا نبی علیه السلام چې دغه خط ونه لیکل معلومه خبره ده چې دا وحی نه وه دا د رسول الله خپل اجتهاد ول کله چې صحابه و کې دا خبره جرأت غیرت ولیدل چې الحمدلله صحابه ټول خپل مسائل نور خپله برابرولی سي نو دې خط لیکلو ته ضرورت نسته
دا د الله له طرفه وحی نه وه، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اجتهاد ول. که چیرې وحی وای نو عمر رضی الله عنه څه کوي چې ټوله دنیا د رسول الله مخالفه سوی وای، نبی علیه السلام د الله له حکمه اخوا دیخوا نه کېدل. د زړه سره تاسو په ځانو نه پوهیږئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین کوي، تاسو په ځانو نه پوهیږئ رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت تر سوال لاندې راوړي. دا یو خبر. بل خبره دا ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام هر خبره د صحابه و د پاره دا داسې نه ده چې له اسلامه ورباندې وځي. اوس په صلح حدیبیه کې د تا د تفسیر القمی کې، په صافي کې، په همدغسې بحار الانوار کې، په مرآت العقول کې، په دې کتابونو کې نبی علیه الصلاة والسلام په صلح حدیبیه کې علي رضی الله عنه ته ویل چې د ما دا نوم ګډ کړه، که یې ړنګ کړم یا رسول الله. اوس که موږ نیوکه کوو په علي رضی الله عنه باندې نو د تاسو غوندې نیوکه بسي، خو موږ په علي رضی الله عنه باندې نیوکه نه کوو، ځکه موږ وایو چې علي رضی الله عنه د غیرت په خاطر دا خبره وکړه، لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه د شفقت په خاطر دا خبره وکړه چې رسول الله په تکلیف کې ده پرېږدی. لکه په صلح حدیبیه کې علي رضی الله عنه ورته وایي چې والله لا امحوها یا رسول الله، د الله په ذات قسم یا رسول الله زه دا نه ګډوم. د رسول الله خبره یې ونه منله. خو که چیرې همدغسې تأویل مو کوو لکه تاسو چې کوئ نو بیا خو علي رضی الله عنه هم د رسول الله مخالفت کړی، د نبي علیه السلام خبره یې نه ده منلې. خو موږ وایو چې علي رضی الله عنه د غیرت په خاطر باندې دا خبره وکړله، په رسول الله یې خوا بدېده. عمر رضی الله عنه چې دا خبره کړې ده په رسول الله یې خوا بدېده، نو دا خبره یې کړې ده. هلته دا خبره نه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام غیرت تر نبي علیه السلام غیرتمن انسان په دنیا کې بل نه و. نبی علیه السلام چې له ابو جهل نه بیرېدل، له عتبه او له شیبه له لویو لویو کفارو په مکه کې تنها و نه بیرېدل. رسول الله طائف ته لاړل ټول کفار ول نه بیرېدل. اوس چې ټول مسلمانان دي، صحابه، اهل بیت، علي رضی الله عنه شاوخوا ټول ناس دي، له عمر رضی الله عنه نه ډارېږي؟ د الله بنده که چیرې عمر رضی الله عنه په ناحقه وای، علي رضی الله عنه به توره راخیستلې و چې ای عمره د رسول الله څنګه مخالفت کوي؟ نو دلته خو د علي رضی الله عنه د دوم ځای تر سوال لاندې راوستل چې د رسول الله یو څوک مخالفت کوي او علي رضی الله عنه پټه خوله ده. خو علي رضی الله عنه به یې توره راخیستلې و چې ای عمره وځه د رسول الله خبره دې نه ده منلې. معلومه خبر ده چې علي رضی الله عنه د عمر په خوا کې ول، که چیرې د عمر په خوا کې نه وای قلم او کاغذ به یې ورته راوړی و. نو دا هغه تحقیقي بحث ته د زړه سره چې د رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم دا اجتهادي خبره او ته خبر یې د پنجشنبې په ورځ نبي علیه السلام دا خبره کړې وه. دې ته رضیة الخمیس وایي. عبدالله ابن عباس ورته رضیة الخمیس ویلي. نبي علیه السلام د جمعې په ورځ هم ژوندی و. ښه یې کولی سوی چې ای علي راوړه قلم او کاغذ راوړه چې زه خط در ولیکم. د جمعې په ورځ، د هفتې په ورځ، د یکشنبې په ورځ، د دوشنبې په سهار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت وکړل. د دوشنبې که دا خط د تاسو په نیز باندې تاسو خو وایسته چې امامت یې لیکل د علي رضی الله عنه دپاره، څه شی یې لیکل څه شی یې لیکل، خو نبي علیه السلام خو له دې ورځې نه هم 4 ورځې بعد ژوندی و. دا خط یې ولې ونه لیکل؟ عباس رضی الله عنه ته به یې لیکلی، ویلي به یې راوړه. فاطمة زهرا رضی الله عنها و حسنین علي رضی الله عنه ورته ویل چې راوړه، هله راسته ولیکه. ومعلومه خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم هدف نه درلودل. د نبی علیه الصلاة والسلام د موږ علما چې دي د اهل سنت والجماعت دا خو د موږ روایت تاسو روایت نه ده. هغه وایي چې احتمال یو پکې دا هم و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه اجتهاد معلومول. عمر رضی الله عنه چې کله خبره ورته وکړه نبی علیه السلام پټ خلوص ورته معلومه سوه چې د عمر اجتهاد قبول کړل. د عمر حسبنا کتاب الله، موږ ته قرآن کافي ده، ټول حلال او حرام په قرآن کې سته، اجمالي ذکر د حلال او د حرامو په قرآن کې سته، ټول احکام په اجمالي شکل تفصیلا بیا په احادیثو کې دي. نو په قرآن کې نور حلال او حرام الله جل وعلا ټول راته معلوم کړي دي یا رسول الله. نو نبی علیه السلام پټ خلوص د عمر اجتهادي خوښ سول. که چیرې ورباندې راضي سوی نه وای، خوښ سوی نه وای، نو غږ به یې کړی چې ای عباس اهل بیته، ای علي اهل بیته، ای فاطمة الزهرا اهل بیته صلوات الله وسلامه علیهم، راوړئ قلم او کاغذ. عمر انکار وکړل تاسې یې راوړئ. اوس دې سر خلاص و د زړه سره که دې اوس هم نه ده خلاص. اواز مې بند ده که څه پیسې وي دي؟ صحیح دی قاري صاحب، اواز مو راځي خو چې دوی باندې څه چل شوی. صحیح دی، صحیح دی، اواز اوس صحیح دی، اواز صحیح ده.
نو دا هغه خلاصه د دې روایت ده ښه و د زړه سره تر مذهب دې وګرځېږم چې د بل وخت دپاره بیا پام ورته وکړي. بل سوال خو به نه لرې علي جانه؟ علي یې که د څه شي نوم ده؟ بل یو سوال دا دی لکه تو وویله معاویه مطلب امام حسن ورسره بیعت کړی دی که نه، لکه بیعت شرایط کوم وو هغه شرایط یې پوره نه کړلو، صحیح دی؟ هغه شرایط به تو ماته وي څه ورته ویلي وو چې تو بعد به تا اولاد به هغه نه کوي، بدشاهي به نه کوي، یزید به هغه نه کوي، تخت یې به نه کیني. یا دا خبره نشته په شرطونو کې د زړه سره صلح یوه داسې معاهده شوې وه دغه کې څلور څو خبرې شوې وې معاهده شوې وه په هغې کې شرطونه وو په دې کې شک نشته، خو دا خبره پکې نه وه چې یزید ته د یزید خبره پکې نشته. دا خبره پکې شته دی چې تا مطلب جانشین به هغه نه جوړېږي، تا زوی یا مطلب نه به جوړېږي، حکومت به بیا نه کوي تا نه بعد شته که نه دا خبره. نو بیا خو دا معاهده ماته شوه که نه چې لکه زوی کله حکومت ته راغو. ښه په دغه ځای کې اوس سوال ده، پوښتنه ده، تاسې وایئ چې امامان په غیبو باندې خبر دي نه؟ نو د امام حسن علیه السلام ته دا نه معلومېدل چې معاویه رضی الله عنه سره زه اوس صلح کوم او روغه جوړه او بیعت ورسره کوم، بیا به معاویه رضی الله عنه راولاړېږي یزید بل د ځان جانشین ټاکي، او دا خو بیا امام حسن علیه السلام نه غلطي سوې ده ځکه چې ده ته معلوم ول په غیبو خبر هم ول، نو بیا دا کار امام حسن ولې کړی ده؟ نو داسې غیبونه خو لکه آدم نه ونیسئ خاتمه پورې حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم پورې دا خو ټول د غیبو نه خبر وو که نه، لکه سبیل څه کېدلی دوی به خبر وو. ودې زړه سره امام صادق علیه السلام مني هغه وایي موږ په غیبو نه یو خبر، امامان په غیبو نه دي خبر. دا قرآن مني الله جل وعلا قرآن کې وایي، رب العالمین جل وعلا په قرآن عظیم شان کې فرمایي ان الله عنده علم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. الله رب العالمین رسول الله ته وایي چې ای د ما پیغمبر خلقو ته ووایي چې په ځمکې او په اسمانو کې له الله نه بغیر هیڅوک په غیبونو دي خبر. دا الله وایي په قرآن عظیم شان کې، نه رسول الله علم الغیب درلودل، نه نور انبیاء علم الغیب درلودل، او نه څوک په علم الغیب خبر دی له الله نه بغیر. خو صحیح دی یوازې د تا غیبونه نه دي خبر، خو ته هم ته وویله چې امام د غیبونه خبر دی به یې ویلي د تاسو عقیده ده، د تاسو عقیده کې امام په هر څه الی یوم القیامه چې څه کېږي امام ورباندې خبر ده، د تاسو عقیده ده. خو ته ما عقیده پرېږده اوس بې تا عقیدې څلور شو که نه، تا عقیدې غیبونه نه دي خبر. د ما په عقیدې سره اوس ګوره امام حسن علیه السلام چې راغلل او معاویه رضی الله عنه سره دا صلح وکړه، دا یې د الله په خوښه وکړله علي جانه که یې په خپله خوښه وکړه؟ دا لکه کسه یو دوه طرفه مسلمان جنګېدل، کسه کله چې اسلام کې خون رضي جنګ خبره ما نه ده کړې علي جان، د ما په سوال ځان پوهه کړه چې اسانه سي درته. دا حسن علیه السلام چې له معاویه رضی الله عنه سره روغه جوړه صلح کوله، دا یې د الله په خوښه وکړله که یې په خپله خوښه وکړه؟ دا خلک اوس هغه اوس حکومت څه دي ته ورکولو دي کې خو اوس موږ ته اوس دلته بروډ کې نوسې ته اوس الله په خوښه نوسې که ته په خپله خوښه نوسې الله په خوښه نوسې خو څه ته مطلب اوس واقع شوي دی. یا ما ته الله جل وعلا قرآن کې رسول الله دا راته ویلي چې د دین دفاع د اسلام دعوه تبلیغ وکړي. بس همدا امام حسن ته دوره خدای ویلي وو که نه آفرین الله اکبر، یعنی امام حسن علیه السلام ته الله ویلي و سلام علیه وسلم سره صلح وکړه. نه غلط مطلب ته نه خالي، غلط مطلب نه خالي، کسه خپل خبرې نه بیا ښه مطلب خالي خبره وره. ګوره د زړه سر ته ته خدای څوارلس سوه کاله بعد ته خدای ویلي دي قرآن کې، هغه ته قرآن کې ویلي وو. وکینګ یو کتاب یې درته ښکاره کوم بیا ته فیصله وکړه ښه زید مه کوه. یو کتاب یې درته ښکاره کوم معتبر کتاب یې ده، یو کتاب یې درته ښکاره کوم ښه، یو کتاب د امام حسن علیه السلام خبره درته ښکاره کوم ښه. هغه خو د اوس عبدالله لک ته تو ښکاره کړي هغه مو کتلي که نه. یا تاسو ټول قضاوت د رب دپاره وکړي، د رب دپاره ښه. دا د امام خبره ده. الاحتجاج
دا د شیخ طبرسي کتاب ده، ابو منصور طبرسي، دا د دوی لوی محدث ده، د دې دوم جلد ده. دا کتاب کوم سن کې جوړ شوی دی؟ دا نو د تا کتاب دغه بیا ته پسې ورننو د څوم سیم کې جوړ شوی ده، په څوم سیم کې وروسته وخت درکو ته میوټ سره. دا لسم جلد ده، دومه لسمه صفحه ده، دوهم جلد ده. عن زيد بن وهب الجهني دا كسواي لما طعن الحسن ابن علي عليه السلام، كلسي إمام حسن عليه السلام په مدائن کې، کلسي حسن عليه السلام په مدائن کې لما ورد نو سره روغه جوړه کول نو شاعر او خوارج ورته راغلل، امام حسن عليه السلام په چاقوګان او وهل په نس کې په ورانه کې بالمدائن په مدائن کې نو وای ما فقلت له ورته وویل ما ترى يا ابن رسول الله، خو ورته غوښي فإن الناس متحيرون، اے دی رسول الله بچایا خلق حیران دي ته څه ګورې؟ فقال امام حسن عليه السلام وویل أرى زدا ګورم والله أن معاوية خير لي من هؤلاء يزعمون أنهم لي شيعة. خور تغوكس ويبدي الله بذات قسم دغ معاوية رضي الله عنه ويمات لدغ طولو شيء ورات بيهتر ده. أكبر بشك. سبحان الله تاسي شپورز کنزلی ولعنت وغيره وغيره ورتكي او دادي امام حسن دي تادي معصوم امام ورتواي قسم كي الله بذات والله ما توي دغ معاويه لدغ شيو ويرات بهتر ده ولي دغ شيو وي دي ما دي قتل اراده کړو دي ما مالونه اغلا کړل دي ما پیسې اغلا کړل کچيري وي زله معاويه رضي الله عنه دي خپل ځان او دي اهل بيت حفاظت واخلمه دي بوي دي ما حفاظت وکړي دادي تادي معصوم امام خبره ده فدغ ځای کې ولې دي معصوم امام خبره نه مني کچيري خدای مکړه معاویه رضی الله عنه یو څو بل څو وای آیا امام حسن علیه السلام هم دا خبره کوله؟ په نورو ځایونو کې دعا ورته کوي، استغفار دعا ورته کوي، بخنه ورته کوي. کله چې دی وفات کیږي امام حسین علیه السلام ته خبره راورسېدله چې معاویه رضی الله عنه وفات شوی ده، د رحمت دعا ورته کوي. د څه شي دعا ورته کوي؟ د رحمت دعا ورته کوي. دا به پسې درته ښکاره کړم. اوس زه دې ته حیران پاتې یم چې امام حسین علیه السلام معاویه رضی الله عنه نه پېژندل، لیکن نن زمانه کې د باړه چینار هغه صاحبان بیا پېژني. زه دا روایت تاسو ته ښکاره کړم په بخښنې سره.